إن المتقين في ظلال وعيون یقینا پرهیزګار او متقیان به پسورو کی او پچینو کی وي. اوس دغه دویم قسم خلکو باز شروع شو. دوی بس کی سوري وي، سوري به سورو کی به دوی ناسي د جنت دا غني غني ونی او د دنګي دنګي ونی او د میواداري ونی دوی به دغه په سوري کی ناسي. یو ونه د سیده رسول زموږ چې یو سړی په اسبانی سوري او سل کاله د تاویږي نشي تاویدای داسې ونی به دوی به سورو کې ناسي و عیون او چینی به. الله اکبر. جنت تکشین قسمه قسم میوي او سوري او په منځ کې به څه بهیږي چینی به کوم بهیږي. وفواکه مما یشتهون او میوي دا غسنه چې د دوی ورته زړه کېږي. دې سندي ویلي چې دا میوه به دا میوه به سی ویلي چې د دوی ورته زړه کېږي هغه میوه به په جنت کې چې ته څه غواړې هغه تا ته میلاوي. رب العالمین به ورته دا خبره وکړي کلوا واشربوا هنیئا خورئ او څکئ مبارک دي ستاسو دپاره یا خورئ او څکئ په ارام او په خوشحالۍ. ولې الله بما کنتم تعملون په سبب دا عملونو چې تاسو به په دنیا کې کول. الله ورته دا وایي ښه په ارام خورئ څکئ. اوس نه مرګ شته او نه ختمېده شته او نه فنا کېده شته، نه ستړي کېده شته او نه ناجوړه کېده شته او نه د پیسو مسله ده او نه قرضې دي او نه تکلیفونه او نه مصیبتونه او نه څوک دی ظالم شته چې تاسو باندې ظلم وکړي او تاسو سره زیاتې وکړي. الله په سورة یاسین کې ډېره عجیبه خبره کړې ده ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الله وی جنتیان به په دغه ورځ مصروف وي. څه به مصروف وي؟ په څه کې مصروف وي؟ فاکهون په دې مزو اغستو کې مصروف وي. ټیم به ورسره نه نو دا کم کم نعمت له به دوی ورځي دا خو بېشماره نعمتونه او عجیبه عجیبه نعمتونه دوی به کې مصروف وي. یو نعمت له به ځي او بل له به ځي. دا وازونه به دا خنداګانې به او دا مزې او دا چرچې به. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. الله سوي ويغوي او د دوی خزي ملګری دوی به ناسي په سورو کې فی ظلال او ناس به سبني په دنګو دنګو پالنګونو باندې بناسي. بیا الله په سورة یاسین کې مخکې دا خبره کوي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. دا هغوی دپاره به په هغې کې میوي. نو بیا لنډه خبره کوي ولهم ما يدعون چې څه غواړي هغه به پکې. بیا څه عجیبه نعمت دی دا. سلام قولا من رب رحیم. او سلام به ورته ویلی کېږي د چا له طرف نه؟ مهربانه باچا له طرف نه. په سورت الانسان کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. الله په دې سورت الانسان کې د جنت ته نعمتونه ذکر کړي. تاسو ته به یاد وي او موږ د دې تفسیر هم مخکې کړی یو پیر. نو دا نعمتونه ذکر کوي چې دوی به داسې نو بیا الله وایي لنډه خبره ده د پیغمبره که چېرته هغه ځای دې ولیدو نو یو غټه بادشاهي ده او نعمتونه یې غټه بادشاهي ده د جنت قسمه قسم نعمتونه په هغې کې دي. څه وایي الله په سورت فصلت کې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم. که سړی تپوس کوي جنت کې څه دي الله وایي ستاسو دپاره پکې هر هغه څه دي چې تاسو یې غواړئ. ولکم فیها ما تدعون چې څه ته ستاسو زړه کېږي او څه غواړئ هغه به تاسو ته میلاوي. عجیبه خبره بیا دا ده نزلا من غفور رحیم. میلمستیا ده د مهربان رب د طرف نه. دا میلمستیا
د جنت والا ملمستیا به څوک کوي؟ او رب العالمین کوي. اولنی ملمستیا د جنتیانو د به څوک کوي؟ رب العالمین به کېني، هغه به سلام ومچوي، ابو سره خبرې هم کوي او دیدن بم کوي. جنتیان د رب العالمین دیدن به وکړي، نو بیا به الله ملمستیا کوي. الله وی نزلا من غفور الرحیم. د جهنمیانو باره کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې دوی له به ایشېدلې او خوټ کېدلې اوبه ورکوم او داسې خوراک به ورکوم چې هغه به ازغي، او د دې جهنمیانو دا وینې او نوونه دا به څکي، خوراک بنی څښاک بنی چې دوی له فایده ورکړي. بیا الله څه وایي؟ هذا نزلهم یوم الدین، دا میلمستیا ده د هغوی په آخرت کې. نو د هغوی میلمستیا به رب العالمین کوي او د جنتیانو میلمستیا دا به رب العالمین کوي. الله دې موږ به د جنتیانو کې حساب کړي.